افغانستان وطنا زموږ لوسان وطنا یزمون وقار او عزت زموږ ګران وطنا هر فخر د ښکلې غر او هوا د ښکلې کلې فضا د ښکلې هر فخر د ښکلې غر او هوا د ښکلې د لوی او بخښونکي الله جل جلاله په پاک او سپېڅلي نامه د ملي ټلویزیون لیدونکو سلامونه مینه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. ګرانو او قدرمنو لیدونکو نن مو خپرونه ځانګړې کړې د کلات ښار ته. په کلات ښار کې به د کلات ښار له اوسېدونکو او د کلات ښار له دوکاندارانو او د کلات ښار له اوسېدونکو سره به خبرې کوو. تاسو هم د خپرونې تر پای شېبو راسره پاته اوسېږئ. خپرونه مو ځانګړې کړې د روژې مبارکې په راتګ سره په کلات ښار کې شیان ګران شوي دي. د کلات ښار دوکاندارانو سره به هم خبرې کوو چې دوی شیان ارزانه ورکوي که ګران، او بیا به ځو ښاروالي ته. د ښاروالي له یو استازي سره به هم خبرې کوو. تاسو هم د خپرونې تر پای شېبو زموږ سره پاته اوسېږئ. خپرونه تر پای شېبو راسره وګورئ او راسره واورئ. ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د سمل د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې به ستا په سرو ګلونو کړم سمسورې سپېرې دښتې به ستا په سرو ګلونو کړم سمسورې. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. په کلات ښار کې یو ګران ورور مې تر څنګ ولاړ دی. تر هر څه د مخکې که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ ما نوم صلاحالدین دی. صلاحالدین وروره د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ د زابل یې؟ د بل ولایت یې؟ کندهار اوسېدونکی. د کندهار ولایت اوسېدونکی. دلته څه کاروبار کوې؟ دلې په بانک کې کار. په بانک کې کار کوي، کارمند دی. دا راته ووایاست چې روژه مبارکه ده، څه امادګي د روژه ماتې نیولې ده او که یا؟ و شکر الحمدلله امامندګي مو نیولې ده. په روژه ماتې تږی کېږې وږی کېږې په روژه کې، یعنې روژه ماتې؟ یا شکر الحمدلله سږ کال بیخي ښه ښایسته روژه ده. په اسلامي باندې څنګه اسانه راپورته کېږي که په سختي راپورته کېږي؟ یا اسانه راپورته کېږي. ډېره مننه. موږ موضوع ټاکلې ده د نرخونو کنټرول لپاره چې نرخونه د روژې مبارکې په راتګ سره ډېر دوه چنده شیان ګران شوي دي. په کلات ښار یا په ټول افغانستان کې شیان ګران شوي دي. له اړونده ادارو او ښاروالۍ څخه مو غوښتنه څه ده چې دا نرخونه دوی کنټرول کړي او که یا؟ په ډېر ولایتو کې ما لیدلې دي در کندهار او در نورو ولایتو په زابل کې ډېره ګراني ده. دوه چنده شیان زیات شوي دي، ګران شوي دي. د روژې مبارکې مخته شیان معلومات که ورکړي څه شي دلته ارزانه ول او څه شي زر ګران شوله؟ دغه د پرچون په سامانو کې ټوله شیان هم دغسې ګران دي. زه خپله سودا راوړم د وطاق دپارې دغه دی، خو ډېر ګران دي په زابل ولایت کې. د ښاروالي مو غوښتنه څه ده چې دا نرخونه دوی څومره کنټرول کړي او کوم شیان چې دوی نرخنامې ورکړي دي هغه باید دوی کنټرول کړي، پر وګرځېږي او که ولې نه دوی باید په دوکان باندې وګرځېږي، پر هر بازار کې وګرځېږي، پر ټولو وګرځېږي چې کنټرول یې کړي. ډېره مننه ورځ زموږ سره خبرې وکړې. خیر اوسې. مننه. خیر اوسې. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. موږ په کلات ښار کې تاسو هم د خپرونې تر پای شېبو زموږ ملتیا وکړئ. بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې به ستا په سرو ګلونو کړم سمسورې سپېرې دښتې به ستا په سرو ګلونو کړم سمسورې د زړه په شا به ساتم ستا حرم پاک مبارکا د زړه په شا به ساتم ستا حرم پاک مبارکا ستا حرم پاک مبارکا. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه چې زموږ ملتیا کوئ. بیا هم په کلات ښار کې یو. د کلات ښار له دوکاندارانو او کلات ښار له اوسېدونکو سره به خبرې کوو. دا چې د روژې مبارکې په راتګ سره د نرخونه شیان دوه چنده قیمت شوي دي، شیان ګران شوي دي. په کلات ښار کې یو دوکان ته راغلی له دوکاندار سره به خبرې کوو چې دوی د کلات ښار اوسېدونکي هم دي او دوکاندار هم دی. دلته د ده سره به خبرې کوو. تر هر څه د مخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ السلام علیکم. ما نوم خان محمد اکمل د زابل ولایت مرکز اوسېدونکی. اکمل صاحب محترم، څومره وخت کېږي چې تاسو دلته خپل دوکانداري کسب کار کوئ؟ تقریبا 2 کاله به کېږي چې موږ دوکانداري پیل کړې.
تقریبا 2 کاله کېږي دا راته وایه د روژې مبارکې په راتګ سره تږي کېږي وږي کېږي روژه څنګه در باندې تېرېږي یا انشاءالله ښه ده نسبت نورو کلو ته خو سږ کال ښه تېرېږي ځکه چې هواوې یخې دي یو څه لوږه پکښې نور نو انشاءالله ډېر وږی کېږي که تږی کېږي ډېر یاره خو نسبت تندې ته لوږه یو څه ډېره ده دا راته وایه پیشلمي ډېر خوراک کوي لږ خوراک کوي پیشلمي والا خوراک کم کوو خو روژه ماته بیا ښه وي اسانه راپورته کېږي که په سختۍ باندې پورته کېدل والا یو څه سخته ده خو بیا هم چې هلته یو څه کورنۍ دغه وي ورسره والا د بلي او د ګیلاس وارې په شروع بیا اسانه راپورته کېږي یا انشاءالله ښه یو چې غږ وسي راپورته کېږو ځکه چې بیا د ورځې دپاره سړی سوچ فکر وکړي نو خامخا به راپورته کېږي ډېره مننه اکمل صاحب نن مو موضوع ټاکلې د کلاړ ښار نرخونو ته چې په کلاړ ښار کې د روژې مبارکې په راتګ سره شان دوه چند خوراکي شیان ګران شوي دي له ښاروالۍ مو غوښتنه څه ده له کلاړ ښار له دوکاندارانو مو غوښتنه څه ده دا چې د روژې مبارکې له راتګ سره شیان ګران سو تر روژې مخکې 2 ورځې مخکې ورځ مخکې درمیانو په 15 افغانۍ چې روژه راغله د روژې اوله ورځ 25 افغانۍ 10 افغانۍ یعنی هر څه دوه چنده قیمت شوه د کلاړ له ښاروالۍ مو غوښتنه څه ده د کلاړ ښار له اوسېدونکو مو غوښتنه څه ده دوکاندارانو مو غوښتنه څه ده چې د روژې مبارکې په راتګ سره دوی باید له خلکو سره همکاري وکړي مرسته وکړي دا چې دوی پر هغو ظلم کوي شیان ګران ورکوي غوښتنه مو له ښاروالۍ او له کلاړ ښاریانو څخه غوښتنه مو د دولت څخه ده له ښاروالۍ څخه مو غوښتنه ده ځکه چې دا د دولت ته کنټرول لاندې باید چې دولت ته کنټرول د بازار واخلي بل د کلات بازار کوچنی بازار ده باید ښاروالۍ هره ورځ څارنه وکړي وګرځي ښاروال صاحب باید خپله پوښتنه وکړي که نه یا کم مربوطه غړي چې هغه باید پوښتنه وکړي د دې ده که څه هم قیمتونه نسبت پخوا ته زیات ګران شوي دي د خوراکي توکو دا بیا بیخي لوړ شوي دي دا زموږ د دوکاندارۍ دا خو لا کله پخوا ته کې اوس په هغه نرخ ولاړ دي خو دا د روژې په راتګ سره خوراکي شیانو قیمتونه یو څه لوړ شوي دي دا په همده توګه سره باید خلک راولاړ شي خلک هم د روژې په خاطر باید د شیانو نرخونه په عادي حالت کې وساتي لوړ یې نه کړي ډېره مننه خانه چې زموږ سره مو خبرې وکړې کور مو آباد خیر اوسې مننه ستاسو له ټلویزیون څخه هم آباد اوسې ګرانو دوستانو له تاسو څخه هم ډېره مننه د خپرونې تر پای شي به زموږ ملتیا وکړئ موږ په کلاړ ښار کې تاسو هم له موږ سره اوسېږئ سپیرې دشتې برستا پسرو ګلونو کړم سمسورې ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټول څخه ډېره مننه په کلاړ ښار کې یو کسابې ته راغلي له دوکاندار سره به خبرې وکړو تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ ستاسو نوم ما نوم محمد رحیم دی محمد رحیم وروره څومره وخت کېږي چې په کلاړ ښار کې د کسابې کاروبار کوئ 3-4 کاله کېږي چې دلته اوس کسابې کوم ښه 3-4 کاله کېږي چې کسابې کاروبار کوئ څنګه دي کارونه مو څنګه دي دا راته وایه ښه دي برابر دی ګزاره کوي سر د خلاص بل د قرض خلاص تر اوسه خو دا د روژې مبارکې په راتګ سره دا راته وایه شیان څنګه دي شیان ګران شوي دي په کلاړ ښار کې ارزانه شوي دي خامخا یو څه ګرانېږي شیان خو نو د روژې سره خامخا هر نرخ لوړ شوی بیا هم له کلاړ ښاریانو دوکاندارانو مو غوښتنه څه ده چې په دې مبارکه میاشت کې باید څومره له خلکو سره همکاري وکړي دا چې پخواني شیان ورته پراته دي دوی اوس هغه شیان ګران ورکوي پخوا ارزان ورته راغلي دي هغو دوکاندارانو څخه مو غوښتنه څه ده هغه څنګه غوښتنه چې په خپل مناسب وړ قیمت باندې ورکړي دی نه شي وروره یو مخ غالي هم کې بندېږي اخرتي هم کې خرابېږي سر د خلاص شي داسې وایي چې هغه پر نرخ برابر یا دوی ته یو شی د عیال ګوله برابرولی شي په دی نرخ یې ورکړي دی نه شي وروره هغه په 50 روپۍ دوی په 100 روپۍ ورکوي یا خو هم نه د نرخ دغه ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې جوړ اوسه مننه له تاسو هم تشکر د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه چې زموږ سره زموږ ملتیا کوئ بیا هم په کلاړ ښار کې تاسو زموږ سره د خپرونې تر پای شي به پاتې اوسئ د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه بیا هم په کلاړ ښار کې یو د کلاړ ښار یو اوسېدونکو سره خبرې کوو چې دی دوکان ته راغلی دی غوښې اخلي له دوکاندار مو وغږوئ اوس به له کلاړ ښار له دغه مجید ورور سره خبرې وکړو تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ ستاسو نوم زه حسن جان مرزا زابل ولایت میزان ولسوالۍ ډېره مننه مرزا صاحب دا راته ووایه چې روژه مبارکه څنګه ده په روژه کې تږی کېږي وږی کېږي خواشینی کېږي یا الحمدلله عمرونه ده پوره غمېدلې سږ کال خو لا ښه روژه ده خو نیکي ده نه تنده شته نه لوږه شته پخوا خو نه ګرمي وله پخوا هم نه پوره غمېده دا راته ووایه چې اوس په پشلمي څه شی خورې ملایي خورې هګۍ خورې غوښې خورې پټاټې خورې کوم داسې شی خورې چې نه وږی کېږي نه تږی کېږي په پشلمي باندې غوښې خورم ښه پشلمي اسانه راپورته کېږي په سختي راپورته کېږي اوس دا ټلیفونونه د ټلیفون عیار کړو څنګه زنګ ووایي درسره دا چې کلات ښار ته بازار ته راغله روژه مبارکه د رش څنګه د خلک سره ګوري او ته پخوا په خلاص خوله کې رش ډېر کوس رش ډېر دی یا رش خو نه اوس تر پخوا بیخي ډېر شوی ده
خلک ټول دغه ماپښین مال بازار ته ځي د سهار مخه څه څوک نه وي ماپښین مال ټول سره راځي بازار موږ خبرونه ځانګړې کړې د نرخونو ته چې د کلات ښار کې د روژې مبارک پر اتاک سره شان دوه چنده قیمت شوي دي ګران شوي دي له هر څه له رومیانو څخه شروع که تر پرچونه ټول شان د کلات ښاریان دکاندارانو مغوښتنه څه ده چې د کلات ښار کې زیات بیچاره غریب خلک شته باید څومره همکاري ورسره وکړي ورکه زه خو خپله په دغو درپو په شان یم موږ 20 کاله دغه د چرګ یو په غوښه په 200 افغانۍ وروسته په سهار کې راکول کېدله اوس ارزانه شوې ده زموږ د ځان پر برابر زه په دغو نرخو خوشحاله یم خو بیا د خلکو دپاره دوی باید سهولت وکړي باید لږ په داسې نرخ ورکړي چې هغه د دوی لږ ګټه کې پکې خو خلکو دپاره ارزانه ډېره مننه زموږ سره مو خبرې وکړې سید خدای مو مل شه خدای دې خیر ډېره مننه نا خوال بدین پرگدم پوغیگا کستانوری سپیری دشتی بستا پسرو گلنو کلم سمسوری سپیری دشتی بستا پسرو گلنو کلم سمسوری اقدم بدی وطن گام پو گام دخکل استوری د امن پرنجو بد کړم دوړ سترګې توري د سمال د شنو اوبو بد په وچا خاور خور کړم سپیرې دشتي بستا پسرو ګلونو کړم د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه په کلات ښار کې یو دکان ته راغلی چې قناعتي ده ډېر شیان پکې کې دي جلبۍ او هر څه روژه مبارکه میاشت په براتګ سره ډېر شیان راغلي دي دا چې روژه هم ده د ده سره به خبرې کوو چې دوی شیان ګران کړي دي که ارزانه کړي نن مو موضوع ټاکلې ده خپرونه مو ټاکلې ده د نرخونو کنټرول ته د دې دکاندار سره به خبرې کوو تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ ستاسو نوم بله سلام علیکم حبیب رحمان هستم از ولایت زابل زنده باش حبیب رحمان جان چه وقت میشه که در زابل کاروبار میکنی؟ در زابل 12 سال میشه که کاروبار میکنیم دکانداری میکنیم 12 سال میشه امی قناتی میکنی یا پیش دیگه کار میکردی؟ نه می دکانداری میکنیم قناتی میکنیم چی و چی آوردی بر رمضان چی آوردی در نو چیزا که تا حالا هیچ کس نآورده باشه خالی تو آورده باشی مشتری به تو میاد ان شاء الله چیزای نو برای ما داریم چیزای مدل نو آوردیم برای ماه مبارک رمضان شیرپره 4 5 نمونه است امی چیزا زیاد است دیگه برای ماه مبارک رمضان ماه برکت است چیزا خیلی زیاد آوردیم تو چطور هستی در رمضان توش نمیشی گوش نمیشی الحمدلله نه توش نشدیم نه گوش نشدیم دساری آسان بیدار میشی یا د سختی نه آسان بیدار میشیم از این خاطر که دکان تا 11 و 12 واز است دیگه میریم دم طرف اتاق پشوی رو میکنیم دم 12 1 بجه دیگه بازم متخوام میگیم تا بساری زیاد خوشحال هستی یا به افطار بر افطاری چرا از این خاطر که پشوی که هست خیلی سخت است بی خواب هستیم دیگه زلم میشیم دیگه می بیدار شدن از خواب دیگه خیلی سخت است کارخانه چی قناتی رو میکنین اونجا در کارخانه کار میکنین یا تو نه اینجا تو دکان هستی نه در دکانم کار میکنیم در کارخانه که بریم و برای پشوی آمادگی پشوی رو میگیریم خودمون میکنیم زنده باشی امروز موضوع رو انتخاب کردیم به خاطر که رمضان آمده چیزا زیاد چند قیمت شده شما چیزا رو قیمت کردین ارزان کردین در رمضان در رمضان خب باید هر دکاندار مسئولیت داره که چیز باید پایین بده از این خاطر که مردم ما شما که هست غریب است واسه ندارن امی اقتصادشون ضعیف است خود ما شخصا که خود ما دکاندار هستم مقصد ما چیزی که هستیم ارزان میتیم ماه مبارک رمضان دیگه چیزی که قیمت شود خب مجبور هستیم که قیمت بدیم چیزی که پایین بیاد ما پایین میتیم نمی چند روز که میشد که برادر یک چیز بوره و روغن ترو کم بالا رفته دیگه توکل به خدا دیگه زنده باش حبیب جانی بگو که در ماه مبارک رمضان دکاندارا که امی رمضان نزدیک شد چیزا را قیمت کرد یک روز پیش از روزه بانجان رومی پاو 15 روپا بود در روزه اول پاو 25 و 30 روپا رسید به دکاندارا چی پیام داد امین نرخا را کنترل کنه نکنه باید می از شهروال خوی تقاضا رو دارم که باید می بازار باید کنترل داشته باشه باید از هر دکاندار باید نرخ بگیره که امی کنترل شهروالی باید داشته باشه در بازار از این خاطر که دکاندار که هست که یک چیز برش قیمت میفته یک چیز برش پایین آمده
باز دیگه مسئولیت باید شهرولی داشته باشه دیگه سه کم و بیش. از شهرولی میخوایم که مثلا می بازار کنترل باید داشته باشه. از دکاندارا چی پیام داری که دیر روزا چه زار قیمت کرده؟ دکاندارا خب باید یک کم بیش باید صله رحمی داشته باشن. از این خاطر که مردم افغانستان اقتصاد ضعیف است. زنده باشی که ما صحبت کردی. زنده باشی، بخیر باشی. ممنون شما جهان سپاس. ګرانستانو له تاسو ټولو څخه ډیره مننه. بیا هم په کلات ښار کې تاسو زموږ ملتیا وکړئ. موږ له تاسو سره یو. بکړم ستا پسینه خوري سپېرې دشتي بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري سپېرې دشتي بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري. موږ په کلات ښار کې یو دکان ته راغلي چې د رختو او بوټو او غاړو شیان خرڅېږي. له دکاندار سره به خبرې وکړو. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شریف لار دی، د کلات ښار یو تن اوسېدونکی. شریف الله جانه څومره وخت کېږي چې په کلات ښار کې دا دکانداري کسب و کار کوي؟ تقریبا یو کال کېږي چې زه خپله دا دکانداري کوم. یو کال کېږي. دا راته وایه چې دا رختونه د کوم ځای څخه راوړي دي؟ سره کوم رختونه دي؟ ارزانه دي؟ قیمتونه یې ګران دي؟ رختونه خو موږ له کندهار او کوټ څخه راوړو. فرق پکښې شته، ارزان هم شته، لوړ هم شته. که څوک ښه شوق لري ښه شی شته، کمزوری شی شته، کم رنګ هر رقم نرخ کې شته. قیمتونه څنګه دي؟ ګران دي؟ ارزانه دي؟ مثال متر په 500 افغانۍ له 500 شروع د تر څو پورې د ټوکرو قیمت شته؟ متر له 20 افغانۍ څخه نیولې تر 210 افغانۍ متر شته. ډېره مننه. دا راته وایه چې روژه مبارکه ده، تږی کېږي ډېر که وږی کېږي ډېر؟ یا ولا تر اوسه خو بیخي ښایسته روانه ده، ډېره ښه یم. نه تږی سوی یم تر اوسه، نه وږی سوی یم. په راتلونکي کې نو خدای خبر. دا راته وایه چې په پیشلمي اسانه راپورته کېږي، په سختۍ راپورته کېږي. پیشلمۍ کوي که نه کوي؟ پیشلمۍ کوم، 2-3 غږه کېږي به دا راپورته کېږم. داسې ډېر د ګډوې وارې پر در کېږي، د چمپل وارې پر در کېږي، د ګیلاس وارې پر در کېږي په پیشلمي کې؟ فقط لغته نور شی نه وي. ډېره مننه. نن مو خپرونه ځانګړې کړې د نرخونو کنټرول ته. دا چې د روژې مبارکې په راتګ سره شیان، خوراکي شیان ټوله ګران شوي دي. د کلات ښاریانو څخه مو غوښتنه څه ده؟ د کلات ښاریانو د خصوصا د تجارانو دکاندارانو څخه هم دا غوښتنه ده چې مثال پخوا شی که برامن په 300 افغانۍ اوس باید په 280 افغانۍ کې. ځکه روژه مبارکه د خلک اقتصادي مشکلات لري. روژه انسان دی نه وږی نس هر څه غواړي، خامخا غواړي. او ښاروالي هم دا هیله ده چې نرخونه کنټرول کړي. مثال هر شي نرخ باید کنټرول کړي. موږ خپله ولا پر فعلا مو نرخونه پخوا ټیټ کړي دي، لوړ کړي مو نه دي. کنه موږ اوس سیزن هم دی د هر شي، مثال بوټ، چمپل، هر شي خلک اوس رانیسي. اختر دی راتلونکي خلک یې ګرانوي، خو موږ ټیټ کړي دي چې خلک اقتصادي مشکلات لري، پیسې نه لري. ډېره مننه زموږ سره خبرې وکړې. ډېره مننه. خیر اوسې ژوندی. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. تاسو هم د خپرونې تر پای شېبو زموږ سره پاتې اوسېږئ. بیا موږ په کلات ښار کې دشتي بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري اګدم بدی وطن د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. نن مو خپرونه ځانګړې کړې د کلات ښار ته. په کلات ښار کې د کلات ښار له دکاندارانو سره مو خبرې وکړې. یو نانوایي ته راغلي چې له نانوایي سره به خبرې وکړو چې د روژې مبارکې په راتګ سره څومره ډوډۍ پخوي او ډوډۍ یې ګرانه کړې ده که ارزانه کړې. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ زما نوم عبدالله جان ده. عبدالله جان وروره د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ د کلات اوسېدونکی. کلات اوسېدونکی. دلې د ولسوالۍ د ښار ولایت مې غزنی ده. اوسم دلې اوسم، کور مې دلې ده. اصلي ولایت مې غزنی ده. څومره وخت کېږي چې په کلات ښار کې د نانوایي کاروبار شروع کړی؟ د نانوایي دې راایستلې ده؟ داسې یو 3-4 کاله به کېږي. 3-4 کاله کېږي. دا راته وایه چې اوړه ګران دي، ډوډۍ ګرانه ده، ګاز ګران دي. ډوډۍ مو څنګه ده؟ په 15 افغانۍ ورکوي، په 20 افغانۍ ورکوي، په 100 ورکوي. ډوډۍ وزن څونه وي؟ یا ډوډۍ خو فلحال دغه غټ چې راځړېږي دغه د شیلو والا دي، او دغه کوچنۍ ډوډۍ چې دا بیا د 100 والا دي. یعنې دغه د 100 افغانۍ والا وزن څونه ده؟ 200 ګرامه ده، 300 ګرامه ده، 250 ګرامه ده؟ نامه چې دغه راکړې ده ښاروالي، هغه نرخنامه ده. په هغه باندې اتلو وزن مو نه کم کړی ده، نه مو غټ کړی ده. وړو له کله د خبر د 50 ګران کله په هغه ریټ باندې برابر شي. نور نو دغه ډوډۍ دی وروره په خپل ریټ یې خرڅوو، په 100 افغانۍ د 100 والا خرڅوو. نور نو دغه ډوډۍ دی دغه 2 وزن. ډېره مننه. د روژې مبارکې په راتګ سره په کلات ښار کې دکاندارانو شیان ګران کړي دي. له ښاروالي مو غوښتنه څه ده؟ خپله له دکاندارانو مو غوښتنه څه ده چې دغه شیان ارزانه کړي او که یا یا شی خو دې باید چې ګرانه نه کړي، په خپل نرخ باندې باید هر سړی وچلېږي. دغه سبزي په نرخو کې لا یو څه بدلون راغلی ده، ګرانه کړې ده سره ده. نو نور نرخونه خو خبر د موږ ته نه معلومېږي، خامخا به یو څه ګراني راغلي وي. او ښاروالي نو باید چې وکړي چې څه نرخونه په کنټرول کړي.
ستاسو ډوډۍ څنګه د ډوډۍ اوس په روژه مبارکه کې تاسو ته نرخنامه درکړې ده که نه درکړې؟ یا په روژه مبارکه کې نرخنامه موږ ته نه ده راکړې، په کومه زړه نرخنامه چې په هغه نرخنامه موږ هغه کار کوو. هغه دوکانداران چې په دغه روژې مبارکه شپه او ورځو کې دی د پرچون شان ګران کړي دي، د رومیانو پاو مخکې چې رومیانو په تربار کې راځي، رومیانو پاو مخکې په 1500 افغانۍ د روژې مبارکې په راتګ سره په 25 افغانۍ کړي دي. د دوکاندارانو زموږ غوښتنه څه ده چې دوی په د روژه کې شیان څومره ارزانه کړي؟ والله چې خپل ریټ خو څه باید د وچ له یاد خلاص خو د نن ما رومیان راخیستل ما بڼبای په 10 افغانۍ پاو، نن په 25 افغانۍ وو، کډو په 25 افغانۍ وو. مثال دغه سي ګندانه لا ګرانه سوي ولا باید 15 پلسي وي، اوس 2 پلسي وي. مقصد ار څه ولا ګران سوي نو دا کار څو ګرانه کوي، دا به ظلم یې دی عوام سره ظلم د چ کوي چې کوم نرخ جوړ واغه دی باید وچلې، دا نه معنی چې روزه له نو شی باید ګران شي، دا شمیاست باید په دې مېش کې شی ارزان شي، ګران نه شي. د ښاروالۍ مو غوښتنه څه ده چې دا شیان څومره کنټرول موږ چې داسې کنټرول کړي چې خپل زاړه ریټ باندې کوم څه ده کې تر هغه شکه خو لا شه خبره ده، دا شمیاست کنه په زاړه ریټ څه باید کې په هر څه کې ډېره ګراني راغلې. معنا ګوره د 100 روپو پیاز د خبر د په 25 شپې باندې سو، نو باید چې نرخونه کنټرول شي، د هر شي نرخ کنټرول شي. اوس دا نن وایي د ګوره ماته خپل نرخنامه راکړې ده، نه ګرانه وم نه ارزانه وم، باید هر شی تاسو په خپل ریټ باندې وچلېږي. دغه چې کرختو والای که پرچنو والای که هر څوک ماینه چې خپل ریټ په خپل سم ډېره مننه چې موږ سره خبرې وکړې. خیر وي، خدای تعالی دې عزت وکړي، تاسو کور ودان چې له موږ سره خبرې وکړي. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. په کلات ښار کې یو ګران ورور مې تر څنګ ولاړ دی چې د کلات ښار اوسېدونکی دی، له ده سره به خبرې کوو. تاسو هم د ده خبرې را سره واورئ. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي ستا نوم؟ زما نوم ذبیح الله شاکر ده. شاکر صاحب د زابل ولایت اوسېدونکی د بل ځای؟ د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ د سپیدار د کلي اوسېدونکی. د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی. دا راته ووایه چې اوس بازار ته راغلی څه کار کوې؟ په بازار کې په څه کار مصروفه یې؟ دلې محصل یم، درسونه وایم. دلې محصل یې، درسونه وایې. روژه مبارکه ده، په روژه کې تږی کېږې وږی کېږې؟ شکر الحمدلله ډېره ښه روزه ده چې دا روزه بیخي د په بختورو باندې راځي، ډېره ښه روزه ده، نه تږی کېږو نه وږی کېږو. په پیشلمي اسانه راپورته کېږي که په سختي سره؟ نه تر پیشلمي پورې مطالعه کوو، نه بېدېږم. دا راته وایه چې د روژې مبارکې په راتګ سره په کلات ښار کې شیان دوه چنده ګران سوي دي. موږ موضوع خپرونه مو ټاکلې ده دې ته چې نن موضوع دا ده چې په کلات ښار کې دوکاندارانو شیان ډېر ګران کړي دي. له دوکاندارانو مو غوښتنه څه ده، له ښاروالۍ مو غوښتنه څه ده چې دوی نرخونه کنټرول کړي او که د نرخو په باره کې به زه درته وایم تر روزه مخکې کوم شیان موږ اخلو هغه ډېر ارزانه، خو اوس هر شی دوه چنده اضافه شوی ده. اول مې له ټول دوکاندارانو څخه دا هیله ده چې باید د نرخونه باید کم سوي وای، پورته سوي باید نه وای، ځکه دا د برکت میاشت ده، باید موږ تاسې دومره ګټه ونه کړو. دوی یو هر شی دوه چنده اضافه کړی ده. او له ښاروالۍ څخه مې دا دغه ده چې دوی باید خپلې نرخنامې وځړوي، په هر دوکان او هر شي ته باید خپل نرخنامه وځړېږي، هغه که نانوایي که داسې د بازار دوکانداري هر څه ته باید نرخنامه وځړېږي. ډېره مننه چې زموږ سره خبرې وکړې. مننه، خیر یې. اقتصاد بد پیاوړی، اقتصاد بد پیاوړی، وزری د معدنو بکړم ستا په سینه خپوري، سپېرې دشتې بستا په سرو ګلونو. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. نن مو خپرونه ځانګړې کړې وه کلات ښار ته چې په کلات ښار کې د کلات ښار له اوسېدونکو دوکاندارانو سره خبرې وکړي. دا چې د روژې مبارکې په راتګ سره په کلات ښار کې شیان ګران سوي دي، نرخونه قیمتونه ډېر لوړ سوي دي. په دې اړه مو د کلات ښاریانو نظرونه اخیستي دي. اوس د کلات ښاروالي د ښاري حکومتولي له عمومي مدیر ضیاءالحق زاید سره خبرې کوو. زاید صاحب ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړئ. ډیره زیاته مننه جناب رښتین صاحب، تاسو ته د ملي ټلویزیون قدرمنو همکارانو او هغه څوک چې همدا ټلویزیون اوري ټولو کتونکو ته خپل سلامونه احترامات زه هم خپل ور سره. ډیره مننه زاید صاحب محترم. د کلات ښاریانو شکایت کوي چې د روژې مبارکې په راتګ سره په کلات ښار کې نرخونه لوړ سوي دي او ښاروالۍ له خوا څخه هېڅ توجه نه ورته کېږي. تاسو په دې اړه کوم پلان لرئ؟ کمیټې مو جوړه کړې دي، کار مو شروع کړی او که ډیره زیاته مننه جناب رښتین صاحب. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست او تاسو ته بهتره معلومه ده چې قلات هغه ښار ده چې هیڅ اولیت توکي په خپل ښار کې نه تولیدېږي، نو زیاتره
توکي چې راځي له نورو ولایاتو او نورو هیوادونو څخه راځي. دا چې په دې مورید باندې د قلات قدرمنې رهبري د قلات ښاروالۍ قدرمنې رهبري قدرمن ښاروال صاحب د دې لپاره تر څو پورې چې نرخونه کنټرول سوي او عادي حالت ته تللي یو ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده او هغه ته په همدې مورید باندې هدایت سوی ده تر څو پورې چې نور کارونه توقف او یوازې همغه چارو ته مخه کړي څنګه چې د ښاریانو ستونزو ته باید رسېدنه سوي. نو په دې برابر باندې له عمده پروشانو سره پرچون پروشانو سره ناستې سوي دي او د دوی د خبرو ته په کتو باندې داسې جوتیږي چې نرخ یوازې په قلات ښار کې نه ده لوړ سوی بلکې په نورو بازارونو کې هم نرخونه لوړ سوي دي. نو دا چې یو تجار له نورو ښارونو څخه یا له نورو هیوادو څخه جنس همدلته قلات ښار ته راوړي معلومه خبره ده دی به یو 15 روپۍ د تجارت په لحاظ باندې په هغه باندې ګټي. نو دا نرخونه چې لوړ سوي دي دا په عموم کې د ټول افغانستان په ښاریاتو کې لوړ سوي دي. د قلات ښار په مورید باندې اطمینان درکوو چې انشاءالله د نرخونو د کنټرول لپاره لکه څنګه چې په تیر وختونو کې ورته کار سوی همدغه سی به کار کیږي او نرخنامې به په زیاتو برخو کې تر دې مهاله پورې توضیح سوي دي. بیا به هم په هغه برخو کې چې نرخنامې نه دي ورته ورکړل سوي په هغه کې به هم نرخنامې ورکول کیږي. بیا به هم هغه نرخنامې چې په تیرو وختو کې ورته توضیح سوي دي ځینې ستونزې درلودلې د هغه د حل په مورید باندې هم کمیټه لاس په کار دی. انشاءالله په راتلونکو لنډو ورځو کې به د هغه د ستونزې د حل لپاره هم کار سوی. ډېره مننه زاهد صاحب محترم. که دا راته ووایاست چې تاسو په قلات ښار کې د څه لپاره نرخنامې ورکړي دي کلیدونکو ته معلومات ورکړئ. جناب رښتین صاحب لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې قلات ښاروالۍ هر څه ته چې نرخنامه ورکړې ده هغه په خپله ټولنیزه پاڼه باندې هم نشر کړې ده او کور ودان چې رسنیو هم هغه خبره کړې ده. باید یادوري وکړو چې په دا اوس وخت کې د کالو د ګنډلو په برخه کې زیات ضرورت چې باید د ښاریانو هم غوښتنه په دې برخه کې زیاته وه چې د هغه لپاره باید نرخنامې ورکول شي. د کالو د ګنډلو لپاره نرخنامې ورکول سوي دي، د غوښو لپاره نرخنامې ورکول سوي دي، همدارنګه د وچې ډوډۍ لپاره نرخنامې ورکول سوي دي. او د دې ترڅنګ هغه برخې چې باید د هغه لپاره هم نرخنامې ترتیب سي په راتلونکو لنډو ورځو کې انشاءالله د هغه لپاره هم هغه څرنګه چې د ښاریانو ضرورت او یا هم امکان ده تر هغه وخت پورې به همدغه نرخونه کنټرولیږي او راټیټیږي به انشاءالله د دغه لپاره توجه شته. په دې برخه کې بیا به هم انشاءالله تاسې به هم د همدغه صحنې شاهدان یاست چې انشاءالله په ګډه باندې به له هغه ټیم سره چې دوی په ښار کې کار کوي وځئ به هغه څه چې ښار ته راغلي دي بیل به ګورو او ګټه به پوره اچوو او ښاریانو ته به د هغه اطمینان ورکوو چې په تاسې باندې څونه ګټه سوې ده. یو خو داسې ده چې په عموم کې په بازار کې د جنس قیمت لوړ سوی ده هغه خو موږ نسو کولی چې راټیټ یې کړو ولې دوی ته په لوړ قیمت باندې راغلی او که چیرې په ټیټ قیمت باندې یو جنس راغلی او دوی یو نامناسبه ګټه په هغه باندې کوي د هغه به انشاءالله په تیرو وختو کې هم مخه نیول سوې ده او انشاءالله په دې برابر باندې د ښې توجه په خاطر باندې قلات ښاروال صاحب ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده تر څو د همدغه نرخونو د کنټرول لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې چاته د دې اجازه نشته چې په نامناسبه ګټه باندې یو جنس په ښاریانو باندې وپلورل شي. ډېره مننه جناب زاهد صاحب چې موږ ته وخت راکړی او له موږ سره خبرې وکړې. ډېره مننه له تاسو څخه او له ټولو همکارانو څخه چې د ملي ټلویزیون له قدرمنې رهبرۍ څخه چې همیشه د قلات ښاروالۍ ټولو فعالیتونو ته انعکاس ورکړی ده او وخت او زمینه یې برابره کړې تر څو پورې د ښاریان له هغه کړنو څخه چې ښاروالۍ د خپل پلان په رویت باندې مخ ته وړي خبر کړي دي. ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه چې خپرونه مو تر پای شیبو راسره وکتله او تر پای شیبو زموږ ملتیا وکړله. نن مو خپرونه ځانګړې کړې وه کلات ښار ته. په کلات ښار کې هم د کلات ښار له اوسېدونکو دوکاندارانو او د کلات ښار ښاریانو سره مو خبرې وکړې او ترڅنګ د ښاروالۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړې. دا وه تلویزیون اوریدونکي خپرونه چې ما رښتین درته وړاندې کړه. تر بلې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت ته حاضرېږو اجازه راکړئ ښه وخت ولرئ. افغانستان وطنا زوتل اوزان وطنا یزمون وقار او عزت یزمون گران وطنا هر صحرا دخ کل غر او هوا دخ
غر او